مقتدي هغه چا ته ویل کیږي چې هغه د امام تابعداري کوي. مقتدي هغه چا ته ویل کیږي چې هغه د امام تابعداري کوي، د امام پسې ولاړي چې څنګه امام مونځ کوي دا هم کوي. که چیرې د امام نه په لمانځه کې په څه وجه باندې خرابي راغله، یعنې سهوه شو، نو د ټولو مونځ خراب شو. نو چې په امام باندې سجدې سهوه لازم او واجب شوه، هغه سجدې سهوه په ټولو مقتدیانو باندې هم لازم ده. لکن که د مقتدي نه په مانځه کې څه خرابي وشوه، نو دې دوه صورتونه دي. اول دا که د مقتدي نه په مانځه کې څه سنت یا واجب ترک شوي وه، د مقتدي مونځ شوی دی، د مقتدي لپاره بیا سجدې سهوه نشته چې د امام پسې ځان ته سجدې سهوه وکړي. د مقتدي نه تشهد پاتې شو یا د امام نه مخکې رکوع یا سجدې ته لاړل، نو د مقتدي مونځ شوی خو مونځ مکروه دی او د دوباره کولو ضرورت مقتدي ته نشته، او نه به مقتدي امام پسې ځان ته سجدې سهوه کوي. اما که د مقتدي نه په مانځه کې چې امام پسې ولاړ دی څه فرض پاتې شو، مثلا د مقتدي نه رکوع هیره شوه یا په سجده کې وده شو، یوه سجده ترې لاړه او یوه سجده یې وکړه، یا په مانځه کې اودس مات شو، نو په دې ټولو صورتونو کې د مقتدي مونځ فاسد دی او دوباره مونځ کول مقتدي دپاره دا لازم دی چې دوه زړي خپل مونځ وکړي. او زموږ فقهاو مقتدیان په درې قسمه تقسیم کړي. قدرمنو اوریدونکو، دا مسایل ډیر په دقت سره او ډیر په هوش او فکر سره واورئ چې زموږ هر یو مسلمان ورور دې مسایلو سره خامخا مخ کیږي. مقتدي په درې قسمه دی، یو مسبوق، دویم مدرک، دریم لاحق. مدرک هغه مقتدي دی چې د اول نه تر آخره پورې د امام سره په مانځه کې شریک پاتې شي، دې ته مدرک ویل کیږي. چې کله امام په لمانځه کې درېږي، نو تر اول نه تر آخره پورې چې څوک په مانځه کې د امام سره شریک وي، دې ته مدرک ویل کیږي. او مسبوق هغه دی چې هغه کله راشي د هغه نه یو رکات یا دوه رکاته تیر وي یا درې رکاته تیر وي په څلور رکاتي منځونو کې، نو چې اوس امام پسې اقتدا کوي، دې ته مسبوق ویل کیږي. او لاحق هغه دی چې په لومړي کې خو امام پسې اقتدا کړی وي، جمع کې شریک شوی وي، لکن د مانځه په منځ کې دې ته څه عذر پیښ شي او د خپل مونځ مات کړي، لاړ شي د اوداسه لپاره، بیا راشي خپل مونځ کوي، دې ته لاحق ویل کیږي. مدرک خو د اول نه تر آخره پورې خپل مونځ کړی امام سره، اوس په مسبوق د خپل مونځ څنګه پوره کوي. نو کله چې مسبوق راغی د امام سره په لمانځه کې شریک شه، یو رکات یا دوه رکاته چې د هغه نه تیر دي، نو امام چې کله سلام وګرځوي، دا مقتدي به سلام نه ګرځوي، بلکې دا به ودرېږي او خپل هغه رکعتونه چې د هغه څخه تیر شوي او فوت شوي، هغه رکعتونه دې پوره کړي. د ماسپښین مونځ دی، یو سړی راغی چې په جمع کې شریک شي، د دې نه دوه رکعته تیر دي، نو چې کله امام سره دې دوه رکعته لمونځ ادا کړه، بیا به ودرېږي، هغه پاتې دوه رکعتونه به ادا کړي، چونکه دوه رکعتونه دې نه ډک رکعتونه تیر دي، نو چې کله پورته کیږي هغه دواړه به دا ډک ادا کوي. او که داسې مثال و چې دا راغی امام سره یو رکعت ومونده، په څلور رکعتي لمنځونو کې یو رکعت له امام سره ومونده او درې رکعته تې تیر ول، نو چې کله اوس پورته کیږي، دوه رکعته اول به ډک کوي، ورپسې اخرنی به تش کوي. او چې کله پورته کیږي، یو رکعت چې کوي دا به بیا کینی، ځکه په دوه رکعتونو کې یوه قاعده واجب ده. نو یو رکعت چې امام سره ونیوه، درې رکعته تې فوت، چې پورته شي یو رکعت دې وکړي کیدیني، بیا دې پورته شي دوه رکعته نور دې وکړي، دوه رکعته اول ډک او په آخر کې د یو رکعت تش وکړي. او که د الماښام مونځ دوه رکعته تا امام سره وموندل، خو یو رکعت د ستا نه تیر و، نو چې کله امام سلام وګرځوه، نو ته به ودرېږي، اول به سورې فاتحه ولولې، بیا به یو بل صورت ولولې، او بیا به قاعده وکړي، بیا به سلام وګرځوې، ځکه ستا نه یو رکعت فوت شوی دی. او که دوه رکعته تا نه فوت ول، یو رکعت دې د امام سره ونیوه، نو چې پورته کیږي، یو رکعت دې چې وکړه کیبنې، بیا به پورته شي بل رکعت به وکړي کیبنې، او په آخر کې به بیا سلام وګرځوې. دا دوه رکعته چې تا نه فوت دي، دا دواړه رکعتونه به ډک ادا کوي. خو که تا نه یو رکعت دوه رکعته تیر ول، امام سلام وګرځوه، ته هم پوه نه شوې سلام دې وګرځوه،
بیا تا ته یاد شول چې ما نه خو یو رکات یا 2 رکاته فوت شوي دي نو بیرته پورته شه او خپل مونځ پوره کړه او په آخر کې سجدې سهوه وکړه. او که چیرې د سلام وګرځولو د سلام ګرځولو نه وروسته تا چا سره خبرې کړې وي نو په دې صورت کې بیا سجدې سهوه نشي کولی بلکې د مانځه دوباره راګرځول په تا باندې لازم او فرض دي. یوې مسلې ته قدرمنو اوریدونکو باید موږ او تاسو متوجه اوسو چې کله ته راغلی جومات ته امام په جمع ولاړ دی خو رکوع ته لاړه نو ته به نیت وکړې اول به تکبیر تحریمه وکړې لاسونه به غوږو ته پورته کړي وروسته به د هغه به تکبیر ووایي بیا به رکوع ته لاړ شي نو که امام تا په رکوع کې ومونده دا رکعت تا موندلی دی ټول او که امام تا په رکوع کې ونه مونده نو دا رکعت تا نه فوت دی. له بده مرغه ځینې زموږ ورونه دي چې کله جومات ته راننوځي چې امام په جمع باندې ولاړ وي او په رکوع کې بس دا لاسونه غوږو ته نه پورته کوي بس الله اکبر وایي ډایرکټ رکوع ته لاړ شي دا مونځ صحیح نه دی ځکه تکبیر تحریمه په مانځه کې فرض دی. اول به لاسونه غوږو ته پورته کړي یو تکبیر به ووایي وروسته د هغه به بل تکبیر ووایي لاړ به شي رکوع ته او امام سره به په جمع کې شریک شي. دا مسله وه د مسبوق چې مسبوق به د خپل مونځ څنګه کوي. دویمه مسله د لاحق ده چې لاحق به د خپل مونځ څنګه پوره کوي. که یو سړی د امام سره مونځ کوي او د مانځه په منځ کې د دې اودس مات شو نو هغه د جومات نه ووځي د چا سره د خبرې اترې نه کوي د خپل اودس دې وکړي او بیا دې راشي د امام سره د په مانځه کې شامل شي د خپل مونځ د امام سره پوره کړي. د کم ځای نه چې مونځ پاتې شوی د هغه ځای نه د خپل مونځ پوره کړي. مثلا ته راغلی د امام سره ودرېدلې په جمع کې یو رکعت دی چې امام سره وکړه تا ته عذر پیښ شو نو لاشه خپل اودس وکړه. که ته راغلی امام لا بل رکعت نه دی کړی نو دې ځای نه شامل شه ټول مونځ د امام سره پوره کړه. او که ته راغلی چې یو رکعت تا نه تیر دی نو امام سره اقتدا وکړه امام پسې خپل مونځ وکړه هغه یو رکعت چې ستا نه فوت شوی د هغه په آخر کې بیا قضایي راوړه. او که مسله داسې وه چې تا امام پسې اقتدا وکړه 2 رکعته د امام پسې وکړه خو تا ته په مانځه کې عذر پیښ شه لاړې اوداسه ته تر څو چې بیرته راتلې د ستا نه مونځ فوت شوی امام جمع خلاصه کړې نو هغه 2 رکعته چې تا نه امام کړي اوس به په هغه خپل مانځه باندې درېږې 2 رکعته چې درنه تیر شوي امام کړي هغه 2 رکعته به کوې ځکه هغه 2 رکعته تا مخکې ادا کړي. دا خو مسله د مقتدي وه او که چیرته امام په مانځه کې بې اودسه شي نو هغه ته پکار دی چې په خپل ځای باندې بل څوک امام کړي یعنی هغه به خلیفه ودرئ خپله به لاړ شي د اوداسه لپاره. او شرعي مسله هم دا ده چې امام پسې نږدې د هغه کسان ودرېږي چې هغه په مانځه باندې پوهیږي ځکه کیدای شي چې امام ته په مانځه کې څه عذر پیښ شي نو امام به ځان لپاره خلیفه نیسي څوک به مخکې کوي محراب ته او که ته داسې کوتک هغه پسې ولاړې چې په مانځه نه پوهیږي نو دا خو بیا بده خبر ده. نو اول صف کې او امام پسې متصل باید هغه کسان ودرېږي چې هغه اقلا د مانځه په امامت باندې د مانځه په مسایلو باندې پوه شي. نو چې کله امام بې اودسه شي په مانځه کې یو رکعت 2 رکعته یې کړي نو امام دې مخ را وګرځئ بل څوک دې مخکې کړي د خپل ځای کې دې ودرئ او دا دې لاړ شي اوداسه لپاره. نو امام چې کله اودس وکړي بیرته دې راشي په جمع کې دې شامل شي. که کم رکعت دې نه تیر نه و خو خپل مانځه ته دې ادامه ورکړي په آخر کې دې سلام وګرځئ. او که د امام نه رکعت تیر و مثلا امام یو رکعت مونځ وکړه په دې منځ کې دا بې اودسه شو بل څوک محراب کې ودرول چې هغه جمع ورکړي لاړه اوداسه لپاره چې اوداسه لپاره لاړه بیرته چې څو راته یو رکعت دې تیر و نو څومره مونځ چې اوس د امام پسې ومونده دا دې وکړي هغه یو رکعت چې دې تیر دی د هغه دې په آخر کې قضایي راوړي بیا دې سلام وګرځئ. او امام چې کله بیرته راشي هغه سړی چې دې مخکې کړی په محراب کې هغه دې بیا د ځای نه نه وروسته کوي پرېږدي چې ټول مونځ نور هغه ورکړي. قدرمنو اوریدونکو د لاحق مسلې ډیرې باریکې دي. د دې وجې نه کوم خلک چې د لاحق مسئله باندې په سالمه توګه خبر نه وي او په هغه باندې پوه نه وي هغوی د خپل مونځ مات کړي او بیا د خپل مونځ د سره وکړي.
نو که په مانځه کې څوک لیونی شه بېهوشه شه یا په هغه باندې بېهوشي راغله یا د غسل ضرورت پرې شه نو دې صورت کې مونځ فاسد دی د مانځه اعاده دویم ځل په دې باندې لازمه ده. بله ډیره مهمه مسله د ښځو امامت دی چې آیا ښځې په خپل منځ کې امامت کولی شي که نشي کولی. زمونږ فقهاو دا لیکلي هغه زمونږ مسلمانه خور چې هغه د مانځه په مسائلو باندې پوهیږي د هغه قرائت هم سم دی، د مانځه په واجباتو، فرائضو، سننو، مستحباتو، مکروهاتو ټولو باندې پوهیږي، نو که هغه امامت کوي ښځو لپاره نو هغه دې د ښځو په منځ کې ودرېږي او کولی شي چې نورو ښځو ته جمع ورکړي. اما ښځه د سړو دپاره امامت نشي کولی، ځکه په کومه خبره چې د علماو اتفاق دی هغه دا ده چې ښځه د سړیو امامت نشي کولی او دا عمل ناروا دی، او دا چې ښځې په خپل منځو کې جماعت کولی شي او که نه په دې کې اختلاف دی. خو غوره خبره دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورفرمایلی دي چې حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها د رسول الله نه روایت کوي قال خیر الصلاة النساء فی قعر بیوتهن. حضرت ام سلمه رضی الله عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د ښځو لپاره تر ټولو غوره ځای د هغوی د لمانځه لپاره د هغوی کورونه دي چې هلته د خپل منځونه ادا کړي. خو بیا هم که زموږ خویندې په خپل کورونو کې جمع کوي او زموږ یوه خور د لمانځه په مسائلو باندې پوره پوهیږي نو کولی شي چې بیا هم جمع وکړي، اگر که غوره دا ده چې هغوی جمع ونه